کله کله به داسې ګیر شي که نه هاي چې هېڅ لاره به درته نه ښکاري هېڅ لاره به درته نه ښکاري ټولې لارې به در باندې بندې شي داسې کېږي د انسان سره کله کله د هر طرف نه به مایوسه شي داسې به ګیر شي که نه چې هر سړی به درنه تښتي هېڅوک په لاس نه درکوي هر سړی به درنه په شا کېږي تا ته به لاره نه معلومه لاره نه معلومه د دې پریشانونه چې د بچ کوي نو څوک بچ کوي الله به دې بچ کوي خو هر سړي درنه لاس واغسته الله تبارک وتعالی خو درنه لاس نه دی اخیستی دی الله تبارک وتعالی خو درنه خپل طاقت او قوت نه دی اوچت کړی که نه ابراهیم علیه السلام ته وګوره نمرود اور ته ورغی اور ته ورغی څلوېښت ورځې لرګي راغونډ کړلو خشاک یې راغونډ کړلو وی ابراهیم علیه السلام پکې سوځو اوس دومره خو بېوقوف و چې څلوېښت ورځو لرګو راټولولو ته څه ضرورت ته انسان خو په خس لرګو کې هم سوځي خو نه دا بادشاهان کله دا چل کوي دا دې دپاره کوي چې نور خلک ترې عبرت واخلي چې زما مقابلې ته څوک نه روځي داسې دا بادشاهان کوي ډېرې ناکاره سزاګانې ورکوي چې بیا زما مقابلې ته څوک نه روځي نو څلوېښت ورځې لرګي راغونډ کړلو او بیا اعلان وکړو چې اوس ورته ابراهیم علیه السلام بولو او ټول راغونډ شي چې عبرت ترې واخلي چې زما مقابلې ته بل سړی راونوځي خو چې اور یې ورته خو هغې دومره اور واغست چې د پاسه پې مارغان نشو تېرېدی لمبې د اسمان کنارو ته رسېدلې بره تیارې جوړې شوې دومره لرګي او دومره خشاک دی دومره اور جوړ شو د پاسه پې مارغه نشي تېرېدی دومره لمبې او لوګي دي اوس چې دومره ډېر زیات اور دی خو خوا ته تلل ممکن نه و که نه اوس پسې څنګه چې ابراهیم علیه السلام ورته ورتاو کړي چې دومره لمبې جوړې شو هغه خو ډېر تپ و نو بیا ورله چل نه ورته چې اوس ورته دې څنګه وبولو څه چل ورسره وکړو نو شیطان راغی وی ټال جوړ کړئ منجنیک دا یو شی دی دا جوړ کړئ منجنیک او دله به ټېله ورکړئ او تا بړی غوڅ کړئ چې دی به یې منځ ته ورسي منځ ته به یې ورسي ټال جوړ کړئ ټال منجنیک دی دا جوړ کړئ چې دی ورله منځ ته ورسو بهرحال شیطان ورته طریقه وښودله او هغه یې جوړ ابراهیم علیه السلام یې پکې کښېنو فرشتې په اسمان کې الله تبارک وتعالی ته فرمایي الله دا خو هغه بنده دی که نه چې په مخ د ځمکه دا یو بنده ستا نوم اخلي دا یو بنده ستا نوم اخلي او الله هغه هم ورته غورځېږي الله څه کول غواړي الله څه امداد کول غواړي موږ ته اجازت راکړه چې موږ امداد وکړو الله تبارک وتعالی فرشتو ته وفرمایل ځکه هغه درته وایي چې زما امداد وکړئ تاسو لاړ شئ تپوس دې وکړه هغه درته وایي چې امداد مې وکړئ تاسو وکړئ زما د طرفه ته اجازت دی خو لومبی د هغه نه تپوس وکړئ چې هغه څه وایي ابراهیم نه تپوس وکړئ چې هغه څه وایي د بارانونو فرشته و هغه راغله ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل ابراهیمه د بارانونو سیسټم او دا نظام زما په اختیار کې دی دا الله ما ته حواله کړی دی زه ګورم چې نمرود ظالم دې ورته ولي ما ته ښه وکړه زه الله رالېږلی م چې د ابراهیم نه تپوس وکړه ته راته ووایه زه دومره باران راوروم چې دا اور به په ځای مړ شي ما ته اجازت وکړه زه دا اور مړ کوم ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل نه زه تا ته نه وایم ولې ما ته نه وایي اور ته دې ولي څنګه ما ته نه وایي وی ته چا رالېږلی وی الله وی ربي اعلم بحالي نو زما رب زما په حال پوه دی که دا ته څه شي نه وایي چې الله رالېږلی خو زما رب زما په حال پوه دی نو زما امداد چې کوي الله به کوي تا ته مې ضرورت نشته فرشتې ته وایي تا ته مې ضرورت نشته په دې کې بله فرشته راغله د غرونو فرشته وه د غرونو فرشته هغه ابراهیم علیه السلام ته فرمایي ابراهیمه ما له اجازت راکړه دا خلک تا سره ډېر ظلم کوي زه الله رالېږلی م خو ما ته وایي چې د ابراهیم نه تپوس وکړه زه په دوی باندې دا غرونه یو ځای کوم په دې منځ کې مه ږمه مخ د ځمکه ته وزګارو ما ته اجازت راکړه ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل تا ته مې ضرورت نشته ولې دې ما ته ضرورت نشته وی ربي اعلم بحالي زما رب زما په حال ډېر ښه پوه دی نو تا ته څه ضرورت لرم الله معیني که نه هغه به زما امداد کوي بیا د هواګانو فرشته راله ابراهیمه ما له اجازت راکړه دا هواګانې الله ما ته حواله کړي دا زما په اختیار کې دي زه توپان راولم هوا راولم او دا اور بیا مه د دې نمرودیانو دې کورونو ته یې درنه کوم د دوی دا کورونه پیسې زما دا مخ د ځمکې ته وزګار کوم ما له اجازت راکړه ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل تا ته مې ضرورت نشته زما رب مایي تا ته مې ضرورت و جبري علیه السلام وله خواله راغی ابراهیمه نو څه ضرورت یې خو راته ووایه چې زه وکړم
جبريل تا ته ضرورت نه لرم خپل رب ته لرم تا ته ضرورت نه لرم خپل رب ته لرم او رب ما اینی بس نمرود اراده وکړه او دغه وزیرانو چې ابراهیم علیه السلام ورته وولي او چې په ټال یې اوچته اوس ټال اوچتېږي نه ځکه د رحمت فرشتې راغلي وې د هغې پړي نیولي وو راټینګ کړی و نه یې پرېښودو ټال نه اوچتېږي زورونه یې وکړو اوس یې وکړې ځانونه ستړي کړه خو هېڅ چل نه کېدو ټال د ځای نه نه خوځېدو شیطان راغی ښوونه یې نمرود ته وکړه دا داسې نه کېږي وایي څه وایي داسې وکړه چې سرتورې ښځې دې ځای ته راولې سرتورې ښځې دې ځای ته راوله چې ګډا شروع کړي دا په خپله اوچت شي نو نمرود حکم وکړي سرتورې ښځې او سرتورې جینکۍ راولئ نو ښځې رالې سرونه یې سرتور کړه او په ګډا یې شروع کړه نو د رحمت فرشتې چې په کوم ځای کې سرتوره ښځه موجودې کوم ځای کې چې سرتوره ښځه موجودې که نه رحمت فرشتې د هغې نه ځي نو زموږ دا بازارونه په دې ښځو پاک د فرشتو نه اوس کار کړي دي یقین وکړه د دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته په ځایونو کې ناخوښه ځای کوم یو دی بازار دی او الله ته په ځایونو کې خوښ ځای چې کوم یو دی مسجد دی مونږ څه کوو دا لوړ پنګ به سهار وځي تر ماښامه پورې به بازار کې هسې ګرځي راګرځي لکه د بازار ته به صرف د ضرورت دپاره ځي ضرورت دې پوره شو سیده کور ته راځه ستا پکې کاروبار دی خو مجبوري ده هسې په بازارونو کې مه ګرځه او حدیث مبارک کې راځي بهترین ځای کوم یو دی مسجد دی د دې چې د جمعې مانځله راشي نو د ټیم پیس ته به نیغ نیغ ګوري چې ټیم خو ناوخته شو او چې 2 رکعته فرض وشي که نه نو ته وایي چې دی سرې مچۍ چېرته وچیچو په دیوار باندې داسې منډه وایي داسې په منډه باندې وځي نو الله ته چې په ځایونو کې خوښ ځای دی هلته د زړه تنګېږي او الله ته چې په ځایونو کې بد ځای دی او ناخوښه ځای دی هلته دی ټوله ورځ ګرځي زړه یې نه تنګېږي دا ولې دا د زړه معامله ده څه معامله ده د زړه پاک زړونه په مسجدونو کې خوشحاله او ګنده زړونه په بازارونو کې خوشحاله نو ګنګوټ ټول عمر په غوشانو کې خوشحاله ګنګوټ د خوشبویۍ سره څه کوي هغه د خوشبویۍ سره څه کوي نو سرتورې ښځې راغلې او هغوی ګډا شروع کړه نو د رحمت فرشتو هغه ټال پرېښود خو د هغې ځای نه لاړې که نه چې لاړې بس ابراهیم علیه السلام د اور منځ ته ورسوه چې د اور منځ ته ورسو بس د نمرود خو دا دغه و چې بس ابراهیم علیه السلام د اور ته تله او سټاکل کېده یو دی بس خبره به خلاصه هلته به ستی شوې خو څنګه چې ابراهیم علیه السلام د اور په منځ کې ولګېده که نه الله تبارک وتعالی اور ته حکم وکړو یا نار کونې بردا وسلاما وره د ابراهیم علیه السلام ګوره یو ویښته ضایع نه کړي یخ شه په ابراهیم علیه السلام خو دومره مه یخېږه چې بیا پکې کمبلو ته ضرورت راشي که نه اوس کالام ته چې لاړ شي خو بیا به کمبلې ګوري نو نه یخ شه خو سلامتیا والا یخ شه ډېره سړزي ورلم مه کوه نو اور پې یخ شو ښه سلامتیا والا او په ځنګل کې د میوو بوټي راوختل دا ځنګل کې نه په اور کې د میوو بوټي راوختل یعنی ابراهیم علیه السلام ته الله اور ګلي ګلزار کو او علما لیکي وایي جبريل علیه السلام ورته هم راغی په دغه ټیم په اور کې ورسره هغه ملګری شو کېناست ورسره اوس ابراهیم علیه السلام دا د اور نه نجات چا ورکړو الله فرشتې خو راغلې و ابراهیم علیه السلام ته پته وه چې لا حول ولا قوة الا بالله د مشکلاتو لرکوونکی څوک دی الله دی زما رب مایني که نه زما رب زما حالت دی نه که نه نو بل چا ته څه نه چغې وم په بل چا پسې څه نه ګرځمه په خپل رب باندې یقین و نو هغه رب پې اور ګلي ګلزار